د پاړچینار شخړه د زرګونو خلکو وژل او له منځه وړل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاړچینار شخړه یوه زړه بوږنوونکې پیښه. د پاړچینار شخړې لنډیز. پاړچینار په خیبر پښتونخوا کې یوه ښکلې او تاریخي سیمه ده، خو په دې وروستیو کې د شخړو او تاوتریخوالي ښکار شوې ده. دې شخړې د سلګونو وګړو ژوند اخیستی او زرګونه کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغه تاوتریخوالی د ټبریزو او مذهبي اختلافونو له امله رامنځته شوی دی چې پایله یې د وګړو لپاره د ویر او ناهیلۍ حالت دی. په شخړه کې د زرګونو کسانو ژوند له منځه تلل. په دې شخړه کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي دي چې ډیری یې بېګناه ولسي وګړي وو. د دې وژنو پایله د کورنیو ویجاړتیا، اقتصادي زیانونه او د ټولنې د ټوټه کېدو په توګه څرګنده شوه. دغه ډول خونړۍ پیښې د بشري حقونو د جدي نقض څرګندونه کوي. د جګړې روانې اغیزې د وګړو په ژوند، کلتور او ټولنیز جوړښت کې محسوسې دي. ډیری کورنۍ بې کوره شوي دي، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی او وګړي د خپل ژوند امنیت په اړه ویره لري. د دې تاوتریخوالي روانې پایلې د پاړچینار د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلي دي. د سولې اړتیا او حل لارې. د پاړچینار شخړه په زغرده د سولې اړتیا څرګندوي. د ټبریزو او مذهبي مشرانو ترمنځ همغږي او د سولې لپاره خبرې اترې کولی شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همدارنګه د واکمنۍ رول د شخړې د حل لپاره اړین دی ترڅو د وګړو ژوند بیرته ټولیز حالت ته راوګرځوي. د پاړچینار د قربانیانو لپاره د مرستې غږ. موږ باید د پاړچینار د شخړې قربانیانو ته د مرستې لاس ورکړو. نړیوالې ټولنې او سیمه ایزې ټولنې کولی شي له بې ځایه شوو وګړو سره مرسته وکړي او د پاړچینار د بیا رغونې لپاره هڅې وکړي. دا زموږ مسؤلیت دی چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړو او د سولې لپاره کار وکړو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.